سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز لري د دې سات مهمو رسي خبرونه ته. نن یک شنبه د کب 4 نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ له 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد د جلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سره کې د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په کندوز ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاته شوې ده. په کونړ د پاکستان له لوري په 48 ساعتونو کې تر 200 ډېر توغندي توغول شوي. د هرات له مرکزي بندخونې 200 بندیان خوشي او د 229 نور د بند موده کمه شوې ده. او مولانا فضل الرحمن پاکستان له سختو سیمه ییزو نړیوالو ننګونو سره مخ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کوچني اختر په رانږدې کېدو سره په کندوز ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاته شوې ده. په کندوز کې د وچو میوو پلورونکي وایي که څه هم د دغو توکو بیې لوړې شوې دي، خو خلک بیا هم د اختر د چمتووالي لپاره د وچو میوو پیرلو ته لیوالتیا لري، ځکه دا توکي د اختر د دسترخوان مهمه برخه ګڼل کېږي. د دوی په وینا د اختر له رانږدې کېدو سره سم د پیرودونکو شمیر زیات شوی. بل لور ته د کندوز ښاروالۍ وایي چې په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې له نږدې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. په کونړ د پاکستان له لوري په 48 ساعتونو کې تر 200 ډېر توغندي توغول شوي. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د پاکستان پوځي رژیم د کونړ پر بېلابېلو ولسوالیو څه باندې 200 توغندي او توپونه توغولي دي. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي دي. د هرات له مرکزي بندخونې 200 بندیان خوشي او د 229 نور د بند موده کمه شوې ده. د یاد ولایت د مرکزي بندخونې رئیس شرف الدین مخلص ویلي چې دغه اقدام د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د مشرتابه د پیرزوینې پر بنسټ ترسره شوی دی. نوموړي زیاته کړې په زندان کې مجهز کتابتون، کلینیک او د بندیانو لپاره د حرفوي، عصري او دیني زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. په همدې حال کې له بند آزاد شوو کسانو ډاډ ورکړی چې له خوشي کېدو وروسته به د هېواد د خدمت او د قانون مراعاتولو ته ژمن پاتې شي. او رسۍ خبردار چې مولانا فضل الرحمن پاکستان له سختو سیمه ییزو نړیوالو ننګونو سره مخ دی. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې پاکستان اوس مهال له پیچلو سیمه ییزو نړیوالو ننګونو سره مخ دی او د دغه هېواد پر سیمه ییز او نړیوال سیاست باید بیا کتنه وشي. نوموړي ویلي چې پاکستان ته پکار ده چې له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره ښې او متوازنې اړیکې ټینګې کړي، ځکه د ده په وینا د سیمې ثبات د متقابل تفاهم او همکارۍ لاره رامنځته کېدای شي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لري. اللهم